ډېر پخوا مخکې له دې چې د وحي رڼا مکې ته راورسېږي، مخکې له دې چې د کعبې څخه د اذان غږ پورته سي، یو سړی اوسېدو چې په نوم یې وږي ماړه کېدل، خو دا نوم اسمانو ته ونه رسېدو. هغه په ټولو صحرا کې په خپل سخاوت مشهور و، خو د الله په دربار کې هغه یوازې د یو خبرې لپاره نه وپېژندل سو. هغه هیڅ کله نه وویل ای زما ربه ما وبخه. دا د ابن جدین قصه ده. هغه سړی چې هر څه یې ورکړل خو بخښنه یې هیڅ کله نه ده غوښتې. هغه په لوږه کې زېږېدلی و او په رد او انکار کې لوی سوی و. نه شتمني، نه عزت، نه میراث. هغه یې ورته لعنتي ویل. خپل پلار هم مخ ځینې اړولی و او په بدل کې ابن جدین له ټولو څخه کرکه لرله، خپل قومه، خپل خپلوانو او حتی له ځانه. هغه صرف جنایتونه ونه کړل بلکې خپله د هغوی یو نښه وګرځېد، یو نوم چې د مکې په کوڅو کې په پټه یادېده، نه له ویرې بلکې له کرکې او نفرت څخه. خو د دې قار تر شا یو روح وه چې د لیدلو لپاره یې زارۍ کولی. یو ورځ هغه د مکې په درو کې سرګردانه ګرځېدو، زړه ماتی، تریخ او مرګ ته چمتو. په غره کې یو درز ولید، یو غار و، تور تم او تش. ځان سره یې وویل کیدای سي یو مار یې وچیچي او ژوند به یې پای ته ورسوي. کله چې دننه سو په خپل ځای کې له ډاره وچ سو. یو مار ولاړ و، راپورته سوی او حملې ته تیار، خو هیڅ حرکت یې نه کاوه. دی ورته نږدې سو. دا مار نه و، دا یوه مجسمه وه، د خالص سرو زرو څخه جوړه سوې چې د سترګو پر ځای زمرد کارول سوي وو. هغه یې راواخیستل او چې لا نور هم ژور لاړ، داسې یو ځای یې وموندل چې د هیڅ انسان د لیدلو لپاره نه و. هغه د پاچاهانو هدیره موندلې وه، سره زر، ملغلرې او جواهرات. هر قبر د سرو زرو په یو لوحه نښه سوی و. هغه یوازې د ضرورت په اندازه ورڅخه واخیستل او مکې ته راستون سو. خو یو څه بدل شول. هغه په غریبانو ته خواړه ورکول، په لوڅو به یې جامې اغوستلې او هېر شوي خلک یې خپل دسترخوان ته رابلل. خلکو هیره کړه چې هغه پخوا څوک و او دا یې په یاد ساتل پیل کړل چې هغه اوس په چا بدل سوی ده. نوم یې په یو داستان بدل سو. کله چې په شام کې قحطي راغله، هغه 2000 اوښان ور ولېږل چې په غنمو او تیلو بار و. هره شپه به یو څوک د کعبې سر ته خاطو او غږ به یې کاوه راشئ د ابن جدین ستارخان ته. هغه دا کار کړی و. هغه خپل نوم بدل کړی و خو خپل تقدیر یې نه. کلونه وروسته حضرت عایشه رضی الله عنه له پیغمبر صلی الله علیه وسلم څخه پوښتنه وکړه ابن جدین به غریبانو ته خواړه ورکول، آیا د قیامت په ورځ به دغه کار هغه ته څه ګټه ورسوي؟ پیغمبر صلی الله علیه وسلم ځواب ورکړ نه. هغه یو ځل هم نه وویل چې ای زما ربه د جزا په ورځ ما وبخه. هغه نوم چې پر ځمکه یادیږي په اسمانونو کې هیڅ ارزښت نه لري. هغه شتمني چې کیدې ته رسیږي د الله جل جلاله عرش ته نه رسیږي. هغه لاسونه چې ورکوي باید د داسې زړه لخوا رهنمایي سي چې تسلیم وي. هغه وبخل، هغه بدل سو، هغه یو میراث پرېښود خو هیڅ کله یې بښنه ونه غوښته، نو ځکه اسمانونه چوپ پاته شول. هغه هر څه وکړل خو هیڅ یې ونه غوښتل. خپل سخاوت خلکو ته د زړه له کومې وکړئ، نه د خپل نفس د خوشحالي دپاره، خو توبه په پټه او خاموشي کې وکړئ، ځکه چې د الله عز وجل غږ په چوپتیا کې اورېدل کېږي. ستا یادګار اعمال نه باید وي بلکې تسلیمي دي وي. مغفرت وغواړه مخکې له دې چې وخت له لاسه ووځي.